او بیا د اختر شپې اعمال مخکې هم وړوکي اختر کې بیان شوي دي، بار بار بیان شوي دي. چا د دو اخترو شپه او بعضې روایتونو کې 5 شپې بیان شوي دي، بعضو کې 4 بیان شوي دي. لیکن د وړوکي اختر او د لوی اختر د شپې اعمال چا چې د شپې کې عبادت وکړو د هغې به جدا ثواب دی چې الله تبارک وتعالی به د قیامت په ورځې باندې چې د عامو انسانانو زړه به مړه وي، ستا زړه به الله ژوندی ساتي په هغه ورځې باندې، او په هغې ورځې به تعالی ډېر لوی اجر د دې راکوي. نو د شپې د اختر د شپې هم هغه سستیا کې، غفلت کې، بازار کې یا په دکانونو کې، په بیټو کې یا په وجونو کې تېرول نه دي پکار، بلکې څه نه څه زیات نه کېږي درنه. کم څه کم ماسخوتن لمونځ وکړو، نو هغې نه وروستو 4 رکعاته 2 رکعات تهجد په نیت باندې وکړئ او سهار لمونځ در راپاڅئ، بیا به دلم الله تبارک وتعالی هغه اجر راکړي. که د شپې عبادت نه کېږي، ټوله شپه شوګیره نه کېږي یا نیمه شپه شوګیره نه کېږي، سهار ټایم کې تهجد ور نه شي پاڅېدی، سستي ده، غفلت دی، نیستي ده، نو بیا کم څه کم ماسخوتن لمونځ چې کوئ 2 رکعاته سنت ته وکړو، ماسخوتن فرض نه وروستو هغې پسې 2 رکعاته 4 رکعاته 6 رکعاته تهجد په نیت باندې وکړه، او ورپسې بیا وتر وکړه، بیا زه اوده شې سهار لمونځ در راپاڅه، بیا به تعالی الله تبارک وتعالی د دې شپې هغه اجر راکړي، او د هغه اجر دا دی چې قیامت په ورځ باندې به ستا زړه الله ژوندی وساتي.